د لوی مهربانه خدای په سپېڅلي نامه درنو لیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن سې شنبه د 1403 کال د چنګاښ 19مه نیټه ده. په پیل کې هم د مهمو خبرونو سرټکي. د 215 اعظم قلوردو د تخنیکي او مسلکي ټیم لخوا د لسګونو پوځي وسایطو ترمیم. هیواد ته له ایران او پاکستان څخه د 2180 افغان کډوالو راستنېدل او په امریکا کې سخت طوفانونه. زه صادق فروتن یم. د هم بشپړ خبرونه. د 215 اعظم قلوردو تخنیکي او مسلکي منصوبینو لسګونه نظامي وسایط ترمیم کړي. ملي دفاع وزارت وایي چې د 215 اعظم قلوردو اړوند د تخنیک او اسلحې مدیریت د حمایوي کنډک تخنیکي او مسلکي منصوبینو 125 ارادي نظامي وسایط ترمیم کړي دي. د یاد وزارت په وینا ترمیم شوي وسایطو کې هم ټانکونه او امبولانسونه شامل دي. د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزارت وایي چې تېره ورځ د ایران او پاکستان څخه 2180 تنه افغان کډوال بیرته هیواد ته راستنه شوي. په راستنه شوو کډوالو کې 1560 تنه له ایران او پاته نورې له پاکستانه هیواد ته راغلي دي. د یاد وزارت په وینا یو شمېر راستنه شوو هیوادوالو سره نغدې مرستې شوي او یو شمېر نورې د لا زیاتو مرستو ترلاسه کولو په موخه د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ او د کډوالۍ نړیوال سازمان دفترونو ته ورپېژندل شوي دي. په یو بل خبر کې د کور او ښار جوړونې وزارت وایي چې د تورخم ښارګوټي اړوند د بیرته راستنېدونکو کډوالو په عمري مشتغال کې د کاري کمیټو او امنیتي پرسونل لپاره پاخه او اساسي دفترونه جوړیږي. د یاد وزارت په وینا د یادو ودانیو جوړولو لپاره د خط اچونې بهیر بشپړ شوی او پاته چارې به د 2 میاشتو په اوږدو کې بشپړې او ګټې اخیستنې ته به وسپارل شي. او په پای کې د یو شمېر نړیوالو رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا د تګزاس ایالت په سویل ختیځ کې د بیرل په نوم سخت طوفان د انرژي سکتور زیانمن کړی چې له امله یې د نږدې 3 میلیونه کسانو برېښنا پرې شوې او سلګونه الوتنې هم لغوه شوې دي. د دغه طوفان له امله تر اوسه 4 تنه وژل شوي او د امریکایي چارواکو له لورې د طوفان د نورو سختو څپو او تیزو رشتونو خبرداری ورکړل شوی دی. قدرمن لیدونکو له ملتیا مننه. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.